اعوذ بالله من اللندغر الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران افغانانو، وروسته د دې زه لومړی د لنډغرو د شر څخه پروردګار ته پناه وړم، بیا په دویم نمبر کې د شیطانانو د شر څخه پروردګار ته پناه وړم، ځکه دا لنډغر دا اوباشان د شیطانانو څخه سل وارې بد دي. تر دوی ظالمه او خبیث انسانان ما تاریخ لوستلی د انسانانو په تاریخ کې ما نه دی لیدلی. په یو معصوم یو کتره ماشوم باندې دا خلک رحم نه کوي. درې ورځې کېږي چې دغه بیچاره دغه شایق د ده انځورونه په AI باندې جوړ کړي دي او بهتانونه تهمتونه ورباندې لګوي چې قنداریانو په دوی باندې لواطت کړی ده، قنداریانو دکې ګوتې وهلې دي. زه نه پوهېږم چې دغه ماشوم زړه کې به څه تېرېږي. مخکې لایف راغلی و، همدغه لکه یې دا شایق جړلې په خدای د زړه نه مې وینې ورته وڅاڅېدې. زه خو فکر کوم چې زما او ستا په هېواد باندې باید کاڼي راورېدلې وای، تیږې راورېدلې وای، ځکه زه اوس خبر شوم زما او ستا په هېواد کې داسې خبیث او شیطاني طبقات ژوند کولو. زه اوس پوه شوم چې دا علت څنګه څه داسې ما او تا بدبخت وي. علت یې همدغه ظالم او همدغه لنډغر او همدا د شر فساد خبیثه طبقه ده. نه په ماشوم رحم کوي، نه په ښځې رحم کوي، نه په سپین ږیري رحم کوي، نه په مړو رحم کوي او نه په ژوندیو. ټولو ته توهین کوي، ټولو ته تحقیر کوي. یعنې واقعا د افسوس ځای ده ګرانه افغانانو. په خدای نن د ورځ را باندې بده تېره شوه. د غالب وخت کې مې چې ولیدې دا تهمت ډېر یو خطرناک او سخت شی دی ګران افغانانو. په تیږه چې تهمت ولګوي زړې چوي، بیا داسې یو د شرم ډک تهمت په یو قطره یو معصوم باندې زما د سره کار نسته داسې دریځ څه شی دی یا زما افغان دی. زه نه طالب سره کار لرم، نه جمهوریت لعنتي سره کار لرم، نه بل سره. بیا تر ټوله بده داسې دا خلک ځان ته جمهوریتان وایي زه د ښځو ازادي غواړم، زه د ماشومان ازادي غواړم، زه حق حقوق غواړم. بیا راځي داسې ناوړه او داسې شیطاني عمل تر سره کوي چې دا هره پاڼه اړوي. فیسبوک چک کوي، ټیک ټاک چک کوي، یوټیوب چک کوي، وروره ګوله د ټویټر پلټفورم چک کوي، حتی تلویزیونونو کې غټ غټ نطاقان او ژورنالستان یې دا تهمت لګولی ده او بالاخره د خپل هغه سیاسي غرض او هدف په خاطر د یو ماشوم ژوندون خرابوي، د یو ماشوم حیثیت د منځه وړي، آینده یې ورته د منځه وړي. دا ډېر خطرناکه کار دی ګران افغانانو. باید بیا سره هم وایم زما طالب سره کار نشته، خو شایق جان یو ماشوم ده او ماشوم په ټولو ادیانو کې معصوم وي، بېګناه وي، بې خطا وي، پاک وي. دغه پاک ماشوم وژغورئ، سپورټ یې کوي ګران افغانانو. اعصاب مې سم کار نه کوي، یعنې ستړی کړی یم دې خلکو. د دوی چاره وکړئ ګران افغانانو، په دوی باندې رحم مه کوئ ګران افغانانو. څوک چې په ماشوم رحم نه کوي تاسو ورباندې رحم مه کوئ، خیشخي ورسره مه کوئ، شراکت ورسره مه کوئ، دوستي ورسره مه کوئ، نقص کوئ، نقصان کوئ. ستاسو دوی سره دوستیانې کړي دي تباه شوي دي، خیښیانې چې چا کړي دي شرمېدلي دي، ملګرتیا چې چا کړې ده تباه شوي دي. نور بس په کومه خوله تاسو ته پوهاوی وکړم، د دوی څخه لرې واوسئ. لنډغر دې نه خپلېږي، لنډغر د خپلې مور احترام نه لري، د خپل پلار احترام نه لري، نو تا ته به څه احترام ولري؟ تا ته به څه خدمت وکړي؟ غواړم چې شایق جان د زړه له کومې ټول سپورټ کوي. قربان اوسم، مننه.